کانونو وزارت هیڅکله به پر پاکستان سکاره په کلدارو ونه پلورو. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې نړیوال بازار ته په کتو سره د ډبرو سکاره پلوري او اوس مهال یې بیه شاوخوا 200 امریکایي ډالره ده. د دې وزارت سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور له ملي تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې له هیڅ هیواد سره پر نورو پیسو د کانونو په پلورلو کې معامله نه کوي او له پاکستان سره تر اوسه په کلدارو سکاره نه دي پلورل شوي او نه به په راتلونکي کې دا کار ترسره شي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې افغانستان اوس مهال په زیات اندازه د ډبرو د سکرو کانونه لري او شاوخوا $1 میلیارډ هر کال له دې سکرو څخه افغانستان ترلاسه کولی شي. دی ویلو دا چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ګواکې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي سکاره په کلدارو باندې پلورل کیږي. خو د کانونو وزارت سرپرست وایي چې په بهرنۍ کرنسۍ هیڅکله معامله نه کوي.